دا چې زامپ موږ انسټال که زامپ کنفیګر شو د زامپ په اړه مثلث معلومات هم واخیستل نو غواړم چې زامپ په اړه باندې اخري چې کوم پی ټکی دی یا پیرل د دې په اړه لږ معلومات درکړم ځکه زامپ ایکس خو مې درته ویل چې هر اپریټنګ سیسټم دی ای اپاچي دی تاسو سره بلد دی مای اس کیو ایل سره هم بلد چې د ډي بی ام اس دی پی ایچ پي سره هم بلد دی چې پروګرامینګ لینګویج ده دې کې مو کار کړی ده پیرل سره شاید به تاسو لږ نوی ټکی وي پیرل موږ سره یو لینګویج دی دا هم البته سکرپټنګ لینګویج دی ځکه تر اوسه پورې چې تاسو کوم لینګویجز په اړه معلومات کتلي دي تاسو ژبو سره بلد دی پروګرامینګ لینګویج سره تاسو بلد دی چې هغه جاوا ده سی ده سی شارپ ده پایتن وغیره وغیره همداسې تاسو مارک اپ لینګویج سره بلد دی چې ایچ ټي ایم ایل وغیره دا شیونه دي تاسو د اسکیل کې کویری لینګویج سره هم بلد شئ چې هغه کې موږ پلټنه کوو اسکیل سټرکچر کویری لینګویج او سکرپټنګ لینګویج سره هم تاسو اوس پیرل موږ سره یو سکرپټنګ لینګویج دی چې په دې کې به سکرپټنګ کېږي تاسو دلته وګورئ دا د پیرل چې کوم سایټ دی پیرل ډاټ اورګ وګورئ د پیرل په اړه باندې لږ څه نه څه معلومات دوی لیکلي that's why we love پیرل 25,000 extension on cpan or control panel. Perl is a highly capable, future is a rich programming language with over 30 years of development. صحیح ده؟ دې په اړه ډېر معلومات که غواړئ دلته بیا تاسو راشئ دغه سایټ کې پیرل ډاټ او ار جي کې وګورئ خو صرف اوس دومره تاسو وګورئ چې پیرل موږ سره څه شي لپاره ابریویشن دی پیرل پی ای آر ال څلور ټکونه جوړ دی پریکټیکل ایکسټراکټینګ اینډ ریپورټینګ لینګویج او دا چې کوم دی په 1908 کال کې لاري والف ډیولپ کړی دی از ا جنرال پرپس یونیکس سکرپټنګ لینګویج دا چې کوم جوړ کړی و هغه وخت کې د یونیکس لپاره جوړ کړی و سکرپټنګ لینګویج دی اوکې ډېر ښه راځو موږ خپل زامپ ته یا د زامپ چې کوم هوم پیج دی یا د دې نه مخکې چې موږ تاسو ویل چې موږ په زامپ کې کار کوو دغه چې کوم ډیټابیسز موږ سره ښکاري دا ریډیمیډ ډیټابیسز دي دلته موږ سره څو ټیپس دي په اول ټیپس کې ډیټابیسز دی په دویم ټیپس کې اسکیل دی بیا سټیټس دی یوزر اکاونټس دی که تاسو پکې اکاونټس جوړوئ ایکسپورټ همداسې نور امپورټ وغیره تاسو سیټینګز کوئ ریپلیکیشنز کوئ نور هر څه چې تاسو وغواړئ دلته یې کولی شئ ډېر په سادهګۍ ماوس سره که چېرته کوډینګ سره اول ځل نابلده یا اسکیل یا سټرکچر کویري لینګویج سره نابلده البته زه چې اسکیل مای اسکیل سرور وایم دې په اړه باید تاسو پوهئ چې اسکیل ما سره سټرکچر کویري لینګویج دی سکرپټ کویري لینګویج دی که زه اسکیل سرور وایم یا مای اسکیل وایم دا به ډیټابیس منیجمنټ سیسټمونه دي چې مخکې په دې اړه باندې خبرې کړې وي اوکې نو راځو ډیټابیسز ته موږ سره دلته تاسو وګورئ هغه ډیټابیس چې ریډیمیډ له زامپ سره انسټال شوي دي هغه موږ ته ښکاري اوکې که زه نوی ډیټابیس غواړم زه په اسکیل باندې اوس پورې اوس سره ناشنا یم په اسکیل نه پوهېږم ډېر ساده دلته هم کولی شي تاسو فرض وکړه زه وایم چې کمپیوټر ساینس فیکلټي لپاره زه یو ډیټابیس جوړوم صحیح ده کویلیشن زه خلم کوم کویلیشن انګلیسي لپاره جوړوم کوم ځای لپاره جوړوم خو موږ تاسو چې کله پښتو یا عربي کار کوو یا داسې پښتو اضافي ټکي کار کوو نو کوشش کوئ تاسو یو ټي اف 8 واخلئ یو ټي اف 16 واخلئ UTF 32 واخلئ بگ انډین یونیکوډ واخلئ یا موږ تاسو د پرژن سره بلد یو پرژن یونیکوډ واخلئ دا په دې خاطر اخلو که موږ تاسو بیا په دې کې پښتو یا دري یا عربي الفاظ لیکو هغه هم ستونزه نه ورکوي خو تاسو دا وانخلئ اسکي کوډ یا انسي کوډ واخلئ ساده د پښتو الفاظ پکې جدا جدا راځي صحیح نه ښکاري کریټ زه وایم زما ډیټابیس جوړ شو په یو کمانډ سره ډیټابیس جوړ شو CSF خو CSF ما سره اوسه پورې خالي دی په دې کې هېڅ هم نشته که زه په CSF باندې کلیک کړم دلته بیا کریټ ټیبل په دې کې زه ټیبل جوړم فرض وکړه زه په CSF کې یو ټیبل لیکچرر لپاره جوړم اوکې لیکچرر لپاره په دې کې څو کالمز ورکړم 4 3 5 هر څو چې ستاسو خوښه وي او ګو باندې کلیک کړئ ما سره به ټیبل جوړ شي ډېر ښه ما سره ټیبل جوړ شو د لیکچرر په نوم باندې خو په دې کې اوسه پورې 15 کلمونه موږ ورته چې هغه اول تاسو د هغه ته نیم ورکوئ فرض وکړه زه لیکچرر ته وایم چې نیم د لیکچرر به نیم څه شی وي لیکچرر فادر نیم د لیکچرر سیلفون نمبر د لیکچرر یو بل څه فرض وکړه زه وایم چې د دې رنګ ګورم چې دا په کوم رنګ کې دی صحیح ده د سلري لږ به سایز کم کو چې ښکاره شي د سلري
همداسې اول موږ نیم اخیستی او نیم لپاره ټایپ انټیجر صحیح نه دی، نه ورچار صحیح دی. که پښتو وایي دري بیا لیکل کوئ ان ورچار واخلئ. لینث څومره موږ ورکوو چې دغه نوم څومره پورې به وي، 50 کرکټره به وګودي، 80 کرکټره به وګودي، هر څه. ډیفالټ دې کې موږ ډیفالټ څه شی نه اخلو، موږ چې ډیفالټ به دا خالي وي. صحیح ده، ډېر ښه. یا دا نل زه پرېښودلی شم، نه نل یې پرېښودلی شم که نه. اوکې، یا ډیفالټ په دې کې زه څه لیکم که نه، کویلیشن یې هم دلته ورکولی شي او بای ډیفالټ یې پرېږدي، ځکه ډیټابیس کې موږ کویلیشن پښتو لپاره اخیستی، دلته هم ستونزه نشته. فادر نیم هم زه ورشاره اخلم. اوکې، دا فادر نیم هم زه 50 یا 80 کرکټر اخلم چې هر څه ورکوئ. اوکې، همداسې نل یې پرېښودی شم که نه، کېدای شي دا نل پرېږده ورته چې که پلار نوم څوک نه لیکي نه دی لیکي. اوکې، همداسې نور څه هم اضافه کولی شي. د ټولو لپاره په آخر کې راځو سلفون نمبر ته زه وایم چې دې کې ما ته څه شی واخلم، دې کې ما سره انټیجر واخلم. ټین انټیجر که زه واخلم دا کوچنی دی، سمال انټیجر میډیم انټیجر به واخلم. اوکې، یا ډیسیمل هم زه اخیستلی شم، میډیم انټیجر مې واخیست. اوکې، دا به څومره وي؟ تر 12 ډایجټ نه زیات ټلیفون نمبر زه نشم ورکولی، خو دا به صرف ما سره اوس پلس یا بل کرکټر به نه اخلي. دا هم زه خالي پرېښودلی شم، ځکه شاید یو کس سره ټلیفون نه وي. رنګ زه بیا ورشاره اخلم چې هغه پوهندوی او پوهنمل یا اسسټنټ پروفیسر او دا شیونه به وي. دا 40 کرکټره پورې به اخلي. سیلري زه ورته وایم چې دا ما سره سیلري زه ټکسټ واخلم، ډیټ واخلم، 10 انټیجر، سمال انټیجر وغیره وغیره هر څه اخلم. زه دا فلوټ اخلم، کېدای شي یو کس تنخواه کې اشعري عدد راشي. اوکې، نو دا وایم چې دا به تر افغانستان غریب وطن دی، تر یو 6 ډایجټه پورې به ورته ورکوو. دا به نل نه وي، خامخا به یې اخلي. اوس زما ټیبل جوړ شو، سایز به لږ نور هم کوچنی کړو او دلته به ورته وایم چې سیو. نو ما سره یو ټیبل جوړ شو. زه اوس کولی شم که زه CSF ته راشم، CSF ډیټابیس ته، په ډیټابیس کې ما سره یو ټیبل شته دی چې د لیکچرر په نوم دی. اوکې، یا که زه دلته راشم، دلته ورته وایم چې یوز CSF چې کوم ډیټابیس دی دا ماته استفاده کوم ډیټابیس استفاده که CSF ته زه راغلم. په دې کې بیا زه ورته وایم چې ماته په دې کې ټیبل ایشو که شو ټیبلز، ماته ټیبل یې وښایه. په کې دې کې ما سره یو ټیبل دی، دلته ښکاري لیکچرر په نوم باندې یو ټیبل دی ما سره. لیکچرر نو ټیبل نشته ځکه ما پکې یو ټیبل جوړ کړی. او که زه دا یو ټیبل وایم چې دا ماته ډسکرایب که، دا ټیبل راته ډسکرایب که، نو مو شی ورکړی لیکچرر، دا راته ډسکرایب که. کله ته زه سمیکالن ولیکم یا ونه لیکم، زامپ وم کې کار کوي، ښه خبره ده، ویې لیکئ چې ورسره عادت شي. اوکې، تاسو به وګورئ چې لیکچرر په اړه موږ ته ټول معلومات راکړي چې لیکچرر کې موږ سره دا ټیبل کې څه او څه شی پکې شته. ایکسټرا پکې موږ شی نه ولیکلی، ډیفالټ کومه ویډیو پکې راشي، کوم شی پکې موږ کی نه و اخیستی، صحیح ده، کوم شی موږ پرایمري کی نه و اخیستی. که پرایمري کی یې اخلو، پرایمري کی هم پکې جوړولی شو. خو اوسه پورې دا ټیبل موږ سره داسې یو ټیبل دی چې نه پرایمري کی لري نه فارن کی، صرف د پریکټس لپاره. دلته هدف مې دا و چې تاسو د ماوس په ترو باندې هم ډیټابیس جوړولی شي، غیر له دې نه چې تاسو کوډ وکئ. صحیح ده، که بیرته د ډیټابیس ته په غوسه شوئ یا د ډیټابیس نه زه د خپل ټیبل ډیلیټ کوم، د یو مې چې پکې جوړ کړی و ډیلیټ ټیبل، څه شي په نوم باندې و لیکچرر. اوکې، او ډیټابیس شته دی ډیلیټ ټیبل لیکچرر، ستونزه خو نشته. یا زه ما ته وایي چې په دې کې ستونزه ده، صحیح ده، ځکه تا ډیټابیس اوسه پورې ډیټابیس ته چې کوم دی هغې ته ننوتی نه یې. ته کوم ډیټابیس ته ځې؟ زه CSF ته راځم، دا به کینسل کړم. اوکې، CSF ته راځم، په دې کې یو ټیبل دی لیکچرر. د دغه ځای نه زه کولی شم دا ټیبل، ځکه موږ تاسو په ماوس باندې کار کوو، په کمانډ ترو باندې نه، کولی شو دا ټیبل ډراپ کم، دا امټي کم، دې کې یو شی انسرټ کم، دا سرچ کم، وټ ایور هر څه دلته د ماوس په ترو باندې هم کولی شم. خو نه، ښه خبره دا دی، دا تاسو بې سواده مخته کوي، لکه څنګه چې کلکولیټر سړی کمزوری بې سواده مخته کوي، دلته تاسو کولی شئ بغیر له دې نه چې په اسکیل پوه شئ، په ماوس باندې هم کار وکړئ. خو ښه خبره دا ده چې تاسو اسکیل کمانډ سره کار وکړئ. اوکې، دې ځینې ډراپ کولی شئ، که ډراپ ورته وایي تاسو دا ټیبل غواړئ ډیلیټ کړئ، خو غواړم ډیلیټ یې کړم، هغه دا ټیبل لرې شو. CSF شته، خو CSF کې ټیبل یو هم نشته. صحیح ده، زه اسکیل ته راځم، چې کوم ډیټابیس دی یا د ډیټابیس ته راځم. ما سره هغه CSF شته دی، خو په دې کې تر اوسه پورې کوم ټیبل نشته ده. صحیح ده، او زه که زه اسکیل ته راشم، اسکیل کې بیرته وایم چې نه دا ډیټابیس هغه راته شي که دا په ډیلیټ باندې نه کېږي، په ډراپ باندې کېږي. ډراپ
ډیټابیس څه شی CSF دا ډیټابیس په ما سره څه شي دا ما سره ډیلیټ شي. اوس که تاسو بیرته وګورئ ما سره هغه ډیټابیس فعلا لپاره نشته. ډېر ښه ده چې پوه شوي تر دې دمه پورې